بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو محترمو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند یاست. محترمو لیدونکو، د یکشنبې ورځ د 1404 کال د عقرب د میاشتې 26مه نیټه ده. نو خوشبختانه زه بیا هم له چینل طالب حسین او نیکی میډیا او دوستی میډیا څخه مننه کوم، تشکر کوم چې بیا هم پل آبادي ته تشریف راوړی ده. نو خوشبختانه انشاءالله تاسو په تصویر کې لیدلی سوای چې د پل آبادي کار په اتمام رسیدلی ده. یعنې یقین وکوئ چې موږ ټول د سیمې خلک دونه خوشحاله یو چې په خپل لباس په خپلو کالو کې نه ځایږو. نو دغه هم د خیریینو مسافرو په همکاري سره تقریبا 5مه پروژه ده په خاک افغان ولسوالۍ کې. او بیا زه له ټولو محترمو د رسنیو له مسؤلینو څخه مننه کوم چې هغه د جاغوري د ولسوالۍ دي، ځکه دغه یو د خیر فرهنګ، یو د آبادي او د باسازي فرهنګ دغه د جاغوري رسنیو خاک افغان ته هم راوړ چې نن موږ خوشبختانه له هغه څخه برخمن یو چې په جمله لغې جملې څخه پل آبادي ده، پل دوستی ده، مکتب دوستی ده، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد محمد رسول الله، همدارنګه اوس مسجد مکتب تناچوب چې تر کار لاندې ده. دغه رنګه نورې پروژې دي. نو موږ له ټولو خیریینو څخه مننه کوو چې تر دې دمه یې له موږ سره همکاري کړې ده. نو واقعا خدای پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې اول خو دغه اتحاد او اتفاق حفظي او دغه تعصبات مشکلات باید د آینده لپاره موږ ونه وینو، ځکه که موږ او ټول خلک بیا خصوصا موږ د جاغوري خلک سره اتحاد سو اتفاق سو کولی سوای چې په وطن کې د باسازي په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، په اقتصادي بخش کې، په ډیرو کې موږ پرمختګ وکړو او مخ ته ولاړ سو. نو له هغې جملې څخه دغه پروژې دي چې انشاءالله نن تکمیلي سوي دي. نو موږ له ټولو خیرینو څخه اول مننه کوو، بیا د رسنیو له مسؤلینو څخه مننه کوو. نو محترمو لیدونکو، دا به درته ووایم انشاءالله چې د پل آبادي کار خو په اتمام رسیدلی ده او په لنډو ورځو کې انشاءالله د دې میاشتې تر پایه به تاسې د دغې پروژې د افتتاح ته شاهدان یاست. انشاءالله دلته به د جاغوري خلک، د خاک افغان خلک ټول به دغه پله ته راځي او د دغه پله افتتاح به کوي، یعنې د دغه خوشحالي به لمانځي. نو بیا هم ټولو ته زه د دغه پله مبارکي وایم، اول خصوصا خیریینو ته وایم، بیا محترم همایون مالیار صاحب ته وایم چې ډیر کومک همایون مالیار په دغه پله کې کړی ده، او بیا د سیمې خلکو ته وایم. نو له ټولو څخه ډیره مننه، تشکر، سلام علیکم. الله الرحمن الرحیم. اولین ټولو خیرینو مسافرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې زموږ د غریبو خلکو سره له دې غریبانو مسلمانانو سره چې دا خلکو کومک کړی ده، او دا کومک په توسط دغه خیرینو دغه ټیمو چې دغه د جاغوري د ولسوالۍ د بیا خصوصا انجینر عبدالخالق نجیر چې په دې کې ډیر کومک وکړو، د موږ غږ تر دغه ښه سړي پورې ورساوه، لکه دا مالیار امایون صاحب چې ده چې دې پله کې ډیر کومک په لکونو پیسې په ډالرو باندې حساب ورته کوو، 12000 ډالر دغه پله ته هغه راولېږل. خامخا څه کومکونه به نورو خلکو هم کړي، خو دا پل په توسط د ده جوړ سو. د موږ دغه قصد چې د ده لوحه د دغه مبرز سپارش ته موږ ولمانځو او د ده خوشحالي، دغه خوشحالي چې د وطن ته راوستې ده، د لوی اختر ورسې راوستې د دې غریبو خلکو ته، دا مالیار صاحب راوستې ده په توسط د انجینر عبدالخالق زیا باندې چې هغه د موږ سره کومک کړی ده. هغه دغه موږ ورښودلي چې دا غریبان خلک په دې وطن کې لارې بندې دي، یو لوی ښامار د موږ په مابین کې تېر سوی دی. راده دا مومن خان دی چې دا ښامار یې ختم کړو، مړ یې کړو، دغه لارې یې خلاصه کړله. نو الله تعالی دې له ده راضي شي. موږ دا خیرین دا خلک ټول د مسلمانان د عاجزه خلک لاس په دعایو ده ته دعاوې کوو، پروردګار دې وکړي چې دله یاده بیا ونوځو، بیا دغسې له د غریبو خلکو سره همکاري وکړي، او دغه ټیمونه چې زموږ چې دا ویډیوګانې کوي الله دې له دغو سره ښه وکړي چې زموږ غږ تر هغو خلکو پورې رسوي چې د دې غریبو خلکو سره کومک وشي او همکاري ورسره وشي او د دې یو ناره تر یو ځایه ورسوي.
نو موږ ډیر خوشاله یو خوشبختانه یو ولا بلا که یو سړی په خپل جامو کې جایي یقیني کومکونه سوي دي خیرین ولدي منطقې سره دغه پولي دوستي جوړ شو مکتب د توخي دغه دوستي دغه جوړ شو د پولي آبادی جوړ شو په دا ټول همکاري لدی چې ډیر خوشاله الله تعالی دې لدی راضي سي دې پلي څه نه څه کارونه پاتې دي موږ د امیر مالی صاحب چې سار پښتنه وکړه چې بیا بل انجنیر صاحب سره خبرو راسو دې پلي به تخمینا یا لک یا 1.5 لک روپۍ موږ باکیان رازو نور ان شاء الله دې پلي کار ته رسیدلې ده هیڅ مشکلاتي که خدای کول نه د پاتې څه کارونه د ارټیلر روان دي کمپریسري روان دي خاوري اچي کمپریسري د ډبري ادمتي په غاړه باندې نو موږ چې حساب لځان سره وکړو موږ انجنیر صاحب سره می حساب وکړو نو ماین صاحب ته دا خبره ده چې د دې په باقي ان شاء الله 1 لک 1.5 لک افغانۍ سراسي د دې ټول کار که خیر سره ته رسیږي بعد لغه په دغه باندې وړي رغټه خوشحالي جوړ سي او ټول د جاغوري ولسوالۍ خلک د خاک افغان ولسوالۍ خلک به ټول که خیر په دې کې ګډون وکړي آمادګي دي نیولې ده د افتتاح د ورځې لپاره نو ان شاء الله چې کومه ورځ باندې چې دې په آمادګي رااله دغه خوشحالي رااله بعد لغه مو د منطقه کې موږ په کورو باندې د غریبانو خلکو باندې څه کومکونه سره کړي دي خو نور کومکونه بل خلکو هم غواړو نو یو خیرات مکسته په دغه کې غټ خیرات وکړو او دلته خلک راسي یو خوشحالي جوړ کړو یو ډیره د خوشحالي ورځ د دواړي ولسوالۍ ګډون کې وکي نو ډیره د افتخار ورځ د مختډیره لو ورځ ده یعنی بیا یو شی په نظر کې نیولې د چې شي علاله څونه خلک راځي کس مو دا د دغه ولسوالۍ په باندې چې دغه کې د خیرات افتتاح کې ان شاء الله یو 15 اګوست نفر 800 نفر په دې کې ګډون کوي د دواړو ولسوالیو اته دا مسول دی ولسوالۍ لا وې د دې په دې باندې ډیر خوشاله و چې زه زم ماته به خبر راکوي څه پرسونل دی ولسوالۍ د موږ ټول درځو دا ډیره غټه خوشحالي ده د خلکو ډیره غټه همکاري کړې ده نو دا د چا په وس نه او پرانې په توان پر وش دونه کومک کړی وای او یقیني دا د زابل په ولایت کې دغه پل نه د تړل سوی تر اوسه پورې چې 6 متره چت تړل سوی بې پایې د مابین پایې نسته دا یو نوې زیری ده چې د وطن ته راغلی دی نوې خوشحالي ده چې د وطن ته راغلی ده ان شاء الله دغه همکاري موږ پورې په زړه کې دي بس مننه جوړ جزاک الله و رحمت قربان دوستای گرامی شاید شما فهمیده باشی بازم امیر مالی میگه که ما در حدود 1 لک 1.5 لک بازم از این پول ما باقی هستی یعنی بودجهش کم است بازم از خیرین و مسافرین تقاضا داری که دمی قسمت هم همراه ما همکاری کنید و بعد از دوی نمیجی مردم دیگه انشالله که یک جشنی افتتاح همینجا میگره مردم خیلی زیاد مایا از هر دو ولسوالی که مسئولین پرسنل ولسوالی گفته که کلگی ما همونجا مایی دمی سری پول آبادی که یک کار خیلی کلان و وسیع انجام شده به نفع کشور به نفع مردم دیگه یا هم انشالله کوشش نه که مثلا یک گاوی کتاب بخره امیره خیرات کنه بخشی همزی خیرین بخشی کلی مرده ها دیگه انشالله بازم دامو قسمت هم همکاری شما میخواییم که چون مردم خیلی زیاد مایه این مردم هم تا حد توان خو انشالله کوشش نه که امی خودگون چی امی کار انجام بیده بازم اگه یک کمو چی شد از شما هم کمک میخوایی با امید خدا تشکر مننه ماما چوسو خود یک چند کلام صحبت دیگه پول ده تو خو وستایی سلام علیکم بخش جمعینی که اینجا در حاضره سلام دیگه بخش تک تک ازی کسی که اینجا سهم گرفته و همکاری ده و کمک ده خدا و نارا در دنیا و آخرت اجرشان ضایع نکنه سلامت باشه جور باشه و دیگه اینی که ما خود مشاهدن اینجا یک مقدار سنگکاری ازی منده یک مقدارم که بتون رزی یعنی نرده های کم منده اینم یا منده دیگه انشالله آماده افتتاح از این که ما میشنوم خان صاحب که مدیر از این پول است مگه ما بودجه از این کمه یک مقدار که مسافرین امینجی دمی دست آخر کار که میاره همکاری کنه مو جهان سپاس تشکری نشید و سلام علیکم سلامت باشی جور باشی استاد جان شما خود هدف گذاری امی پول رم ریشتی از پول دوستی رم یشتی
با امید خدا که امی دست از تو خیلی یک دست برکت سلامت باشین، زنده باشین. با سر رسند. ما هم کسته یک آدم ساده اوستایی همینجا کمدوم در نیت راست نمیره بسم الله ده شروع ده. یعنی امروز ما همینجا بلیزی پول کمده استش ده خوشحالیم. سلامت باشین. از کلگی از این منطقه خودن شما زیادتر خوشحالیم که در حساب اینه ثمر رسیده به خیره دیگه. انشالله با امید خدا را دیگه داینده که باید از این مردم راحت و برمرور نز بلیزی پول. خودم شاهد از این بودم که موتر اینجی دبین یا منده. بله. شاهد بودم که موتور رد نتنست. یک روز ما مزی جای سیل بود، ما رفتم خیلی بال در بازار جنگلی، کارم در تناچو بود، بسیار در رای دور رفتم از روزانه مندم بیله ما رسیدم. اره یالم دیگه مشکلات قدر بود. اره اینم یالم فضل خدا. ما به حیثی نماینده از مردم از تو خیلی تشکریم به خاطر از اینکه امینجی که هر پروژه افتتاح شده اول تعداد گزارش شما انجام سلامت باشین، زنده باشین. هر باشین. پروژه سهم گرفتی دیگه. یک دنیا تشکر از کلگی باز خصوصا از خود تو انشالله دیگه می کم کارای چیز که منده دیره که سنگکاری میشه دیگه امورم تو دیگه باید شروع کنی از پرده بسر باشین. سلامت باشین. اوشم بسم یک دیگه میگیر نمام در منطقه ما یک دونه کار است. نه با امید خدا دیگه یه با افتتاح میشه آماده میشه. امور باید انجام شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیرون چې د موږ له پوله سره کومک کړی دی، 1 روپۍ ته $10,000 دی، $1,000 دی، $100 دی. الله پاک دی هغو ته دونه خیرونه ورکړي لکه دا ټوله دنیا. الله دې سرفرازه لري، الله دې کامیابه لري، خدای تعالی دې دوی ته رزق حلال ورکړي، دوی د خدای په غوږ شروع کې وساتي چې موږ څه دلته کومک را لیږي یا له موږ سره کومک کوي. الله دې له دوی سره کومک وکوي. له موږ سره ډېره همکاري کړې ده، ډېر کومک یې کړی. موږ په دا پوله باندې نه پوهېږو دا پل څه ور جوړېږي. د هغو خیرونو په دغه توسط باندې دلته پل جوړ شو. نن په ولاړ یو د وینو یې موټرسایکل په تېرېږي، 20 شپې بعد به موټر باندې تېرېږي. دا د هغو خیرونو دغه کار ده. موږ د لاس زیرتیا کړې ده، سیلډبر مته کړې ده، خاورم راوړې ده او نور کارونه کړي دي. هغه د پیسو د کومک کارونه هغو خلکو کړي دي چې دا پل یې په سر رسولی ده. الله دې له هغو سره ډېر ښه وکړي، له موږ سره یې ښه کړي دي. الله پاک دې دوی ته اجرت اجر عظیم په دنیا او په آخرت کې ورکړي. له موږ سره ډېر کومکونه کړي دي. کوم شی چې راغلي دي هغه نه دي ضایع شوي دي. دغو خیرونو په لاس باندې چې عادت کې موږ ته دغه درولي دي، 1 روپۍ نه ضایع شوې ده نه ده، هغه په ځای لګېدلې ده. الله دې له دوی سره هم ښه وکړي چې دلته تشریف راوړي یا دې موږ کار ویني یا دلته موږ ته ویډیوګانې راچاخي. الله پروردګار دې له دوی سره هم ښه وکړي. بیا خصوصا د جاغوري له ولسوالۍ سره جاغوري ډېر کومک وکړ له موږ سره. جور وسی داود کاکا یک چند کلمه حرف بزن دیگه. والا ما زیاده نمیتونم مقصد خیره بر صورت تو خوشحاله که برادر نمی پول خنجره پول دوستی ولسوالی خاک افغان با ولسوالی جاغوری وصل کده. خداوند خیرین ده، کسایی که کمک کده از 1 روپیه تا 1 لگره خداوند خیر بیده، اجرش خدا بیده. یا بازم این کم کم کارایش که منده که کمک کنه برادر می در سر برسه. یعنی می رای عمومی مسلمان ها از این چمایه مورد برادر از جاغوری در خاک افغان مورد از خاک افغان در جاغوری مایه راه خیلی نزدیک شده. مردم در دو جلگه خیلی مشکلات داشت. این پول از این جلگه پول دوستی برادر در او جلگه راه رو وصل کده دیگه. بسیار مردم راحت میشه مسلمان ها. مایه مورد ما خودی ما موتروانیم دیگه. یعنی از پس راحت مایی موری انشالله از پول دیگه اینه 1-2 لک 3 لک دیگر که هزینه داره میر که مسلمان ها کمک کنه کار از این ختم میشه با امید خدا. خدا ور خیر بیده کسایی که کمک کرده دیگه. خدا ور خیر بیده، خدا دست پیش درد نده به خاطر حبیب. سلامت باشی، جور باشی. اول خو ما از خود تو خیلی تشکرینم. یک دنیا تشکر. همیشه در خدمت از ما در هر پروژه خود تو انجام دادی و بازم امروز یونالیت بخشی پول آوردی دیگه. یک دنیا تشکر. دوم ونه یوتیوبرارم با خود آوردی. امی خدمت خو
اولین ما اگه بگیم دوستان ناراحت نشونه، امی پیسنگ خیر مردمی پاتو در این ولسوالی گذشت و بعض دیگه کلی خیرین جاغوری همکار شده دیگه، تا امروز هم همکارینه. ما از کلگی شما خیلی تشکر نم.